د قافلې سردار ومې وبخه زار د ګیرې پلار ومې وبخه زه د یاغي باغي مزاج سړی یم نشم ستا په لاره ومې بخه زه انتخاب کله د نورو سره فرق لرمه نه مې بېکاره شی خوښېږي نه بېکاره خلک د 15 په عمر یې بوډا کړم ازلی ارمانونه را په سر دي یوه مینه د 200 لانجې دي د ټول کور مسؤلیتونه را په سر دي دلته د یو بل مشکلاتو نه څوک نه خبرېږي خو جنازه کې راټولېږي بې شماره خلک ای زما د پاکې خاورې سوداګرو د دې هر څه تپوسونه به کوو او دا د شا لخوا ګزار والا واورئ مخامخ شئ ګزارونه به کوو. سلامونه ګلونه پښتنه مینه د ازل جی افیشل چینل مینوالو لیدونکو نن را سره یو ځل بیا په دغه ادبي او هنري خپرونه کې ازل جی میلمه دی له ازل جی به شعرونه او ډیکلمې واورو ازل جی په خپرونه کې ښه راغلاست هرکلی درته وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ملګرو ستړي مسئ په دې څخه به رخصتیانې هم ښې تېرې کړي رخصتیانې خو موږ وکړې البته تقریبا میاشت دوه کې ویډیو نه ده کړې څه ویډیوګانې نورو شاعرانو سره چې دی د ریکارډ کولې خو زه به پکې نه وم نه پوهېږم چې ویډیوګانې دې وتي دي که نه دي وتي او بیا رالو د یوټیوب مسله داسې ده چې فکر کوم سبسکرایب هم پوره شوي دي واچ ټایم ډېر کم پاتې دی مونیټایزیشن ته نږدې دی ما بیخي چینل پرېښی و یار دومره خاص ریسپانډ نه ورکوي لکه څنګه ټیک ټاک او فیسبوک مطلب فاریو ته ځي هغسې یوټیوب نه ځي خو بیا دا سړی نن راپسې راغی او سیند غاړې ته یې راوستی یم او دا د زنګوي جلال آباد سیند غاړه ده دا ځای بیا زما ډېر خوښ دی او ډېر ارامه دی د سکون ځای دی دغه اوبو اواز او دا طبیعت دا بېل خوند کوي ماښامي کې سړی راشي بیا ډېر ښه د ورځې چې دی بیا خلک زیات دي کله کله سړی په عذاب شي پکې نو شعر و شاعري چې دی شاعري خو مې ډېره وکړه هغې نه وروسته چې ویډیوګانې مې ریکارډ کړي ټوله نوې شاعري ده 4-5 غزلې به تي ووایو بیا به یو څه پوښتنو پروګرام را جوړ کړو غزل څه داسې دی چې د دنیا مصیبتونه را په سر دي یو سړی یم ډېر کارونه را په سر دي د دنیا مصیبتونه را په سر دي یو سړی یم ډېر کارونه را په سر دي یوه مینه نه د 200 لانجې دي د ټول کور مسؤلیتونه را په سر دي یوه مینه نه د 200 لانجې دي د ټول کور مسؤلیتونه را په سر دي انتخاب نشته د لاس کرښو ته ناست یو پښتانه یو رواجونه را په سر دي انتخاب نشته د لاس کرښو ته ناست یو پښتانه یو رواجونه را په سر دي د خپل زړه نه ډېر د نورو زړونه ساتو چې شاعر یم ډېر زړونه را په سر دي د خپل زړه نه ډېر د نورو زړونه ساتو چې شاعر یم ډېر زړونه را په سر دي خودکشي د زړه تنګون حل لاره نه ده حسابونه کتابونه را په سر دي خودکشي د زړه تنګون حل لاره نه ده حسابونه کتابونه را په سر دي د 15 په عمر یې بوډا کړم ازلی ارمانونه را په سر دي یوه مینه د 200 لانجې دي د ټول کور مسؤلیتونه را په سر دي د دنیا مصیبتونه را په سر دي یو سړی یم ډېر کارونه را پاره خلک ډېر بې وفا دي او ډېر کم دي وفاداره خلک څنګه اسانه دي دوکه کړي دا مکاره خلک ډېر بې وفا دي او ډېر کم دي وفاداره خلک دغوی دروغ وایي چې دغوی مینه نه ده کړې یو ځلې خامخا تېر شوي په دې لاره خلک دغوی دروغ وایي چې دغوی مینه نه ده کړې یو ځلې خامخا تېر شوي په دې لاره خلک زه انتخاب کله د نورو سره فرق لرمه نه مې بېکاره شی خوښېږي نه بېکاره خلک زه انتخاب کله د نورو سره فرق لرمه نه مې بېکاره شی خوښېږي نه بېکاره خلک دلته د یو بل مشکلاتو نه څوک نه خبرېږي خو جنازه کې راټولېږي بې شماره خلک دلته د یو بل مشکلاتو نه څوک نه خبرېږي خو جنازه کې راټولېږي بې شماره خلک زمونږ په تش نوم باندې نیم خار اخیستی شی بچیش پیسې که نه لرو خو نه یو بې اعتباره خلک زمونږ په تش نوم باندې نیم خار اخیستی شی بچیش پیسې که نه لرو خو نه یو بې اعتباره خلک سایکالوجست نه یم ازله خو چې ویې وینم 2 دقیقو کې پېژندی شم له گفتاره خلک ازله ډېرو د غیرت په نوم بچي برباد کړل خدای خو دې نه بخي د مینې ګناهګاره خلک سایکالوجست نه یم ازله خو چې ویې وینم 2 دقیقو کې پېژندی شم له گفتاره خلک ازله ډېرو د غیرت په نوم بچي برباد کړل خدای خو دې نه بخي د مینې ګناهګاره خلک څنګه اسانه دې دوکه کړې دا مخکاره خلک ډېر بې وفا دي او ډېر کم دي وفاداره خلک دنیا هوټل دی بل شعر وروستړی دی کړم پوښتنې کوه پوښتنه منځ کې کوه شعرونه ویسې دا بیخي نوی دی چې د قافلې سردار ومې بخه
زر د ګیرې پلار ومې بخا. دا ډېر ښایسته شعر. دا شعرونه چې کوم دي دا ما نوي لیکلي دي او هغه ځوانانو ته ډالۍ چې پلرونه ترې ناراضه دي وایي چې د قافلې سردار ومې بخا زر د ګیرې پلار ومې بخا. ډېر ښایسته شعرونه دي. د قافلې سردار ومې بخا زار د ګیرې پلار ومې بخا زه د یاغي باغي مزاج سړی یم نشم ستا په لاره ومې بخا. زه د یاغي باغي مزاج سړی یم نشم ستا په لاره ومې بخا مانه په ټیټ سر زندګي نه کیږي روپۍ ډالر دیناره ومې بخا. بیا یې وایه. مانه په ټیټ سر زندګي نه کیږي روپۍ ډالر دیناره ومې بخا په ډېرو وګرځېدم جوړې نه کړې زما د زړه بازاره ومې بخا. ډېر ښایسته. په ډېرو وګرځېدم جوړې نه کړې زما د زړه بازاره ومې بخا ازله ستا د وایي نه خرڅېږي د محبت بیماره ومې بخا د قافلې سرداره ومې بخا زر د ګیرې پلاره ومې بخا زه د یاغي باغي مزاج سړی یم نشم ستا په لاره ومې بخا. د اوسني ځوانان د نوي عصر سره بلد دي. پخواني خلک په تر ډېره پورې د کلتور او فرهنګ پسې سي که نه. والله کلتور هم داسې کلتور پسې ګرځي چې والله که هغه کلتور هم کلتور وي صفا خبره وکړو هغه پښتو کوي چې هغه پښتو نه ده. د ډېرو اولادونو زندگی چې دی مور و پلار لکه هر پلار هر مور چې دی مطلب غواړي چې اولاد یې ښه زندگی ولري هېڅکله چې دی یو پلار یو مور چې دی د اولاد زندگی نه خرابوي خو هغه کلتور هغه عنعنات هغه رواجونه هغه پښتو هغه تربرولي چې دوی کوي مطلب هماغه کې چې دی د اولاد کوي وخت سره تغیر کېږي خو دا زموږ مشران بیا نه مني دا تغیرات بیخي نه مني ټولنه کې. بس تغیرات هغه وخت راځي چې دا مشران ټول چې دی سین ته کوو اے ټو زیډ دا ټول راټول کوو دې سین ته کوو بیا به تغیرات راځي وایي چې قسم په خدای غېږه کې خوند نه کوي د بل لالې غېږه کې خوند نه کوي قسم په خدای غېږه کې خوند نه کوي د بل لالې غېږه کې خوند نه کوي دغه جنت بې جنتیانو ښه دی ستا خو بچی غېږه کې خوند نه کوي قسم په خدای غېږه کې خوند نه کوي د بل لالې غېږه کې خوند نه کوي دغه جنت بې جنتیانو ښه دی ستا خو بچی غېږه کې خوند نه کوي ازله هر کس دې د خپل نفر شي پردی سړی غېږه کې خوند نه کوي قسم په خدای غېږه کې خوند نه کوي د بل لالې غېږه کې خوند نه کوي سړی هم د لاسه مې نه کېږي درې پنځه هغه ته یو پکې هغه یو دوه شاټه به پکې راواله سي دا خلک نه دي هم دی راواله سي یو اخیری غزل وایم بیا زم ستړی شوی یم ولاسي دفتر کې څوک را سره نه و یوازې یم او تقریبا سی وایي چې شپېته اویا کسان مې نن وزټ کړي دي بیخي ستړی کړی یم چې پښتوګانې غیرتونه به کوو ناتمامه حسابونه به کوو پښتوګانې غیرتونه به کوو ناتمامه حسابونه به کوو ای زما د پاکې خاورې سوداګرو وخت به راشي تپوسونه به کوو پښتوګانې غیرتونه به کوو ناتمامه حسابونه به کوو ای زما د پاکې خاورې سوداګرو د دې هر څه تپوسونه به کوو او دا د شا لخوا ګزار والا واورئ مخامخ شئ ګزارونه به کوو دا د شا لخوا ګزار والا واورئ مخامخ شئ ګزارونه به کوو ته مو وویللې ته نه وروسته یاره چې تر څو یې تاوانونه به کوو ته مو وویللې تا نه وروسته یاره چې تر څو یې تاوانونه به کوو دا په مات زړګي ژوندون اسانه نه دی ستړي یو خو مزلونه به کوو دا په مات زړګي ژوندون اسانه نه دی ستړي یو خو مزلونه به کوو که قسمت چېرته ځواني وکړه ازله د هغې غېږې خوبونه به کوو پښتوګانې غیرتونه به کوو ناتمامه حسابونه به کوو بس دی یار